په دې کې تحسین الله خان ګنې د دوی خاندان چې کوم کردار ادا کړ الله دې ولې د دې اجر ورکړي او نورو کوم مرګرو چې په دې کې کردار ادا کړی الله دې ولې د هغې اجر ورکړي نو د ټولو نه پیله زه مولانا صاحب ته خواست کوم چې هغه پاسي او د تلاوت کلام پاک نه آغاز وکړي مولانا صاحب بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى دروغ او د جوړ یو مقدا او ډېر ښکلي درانه مشران دلته همزولي د دې علاقې لازمین او ډېرو درنو شملورو ټولو ته به جمع سلام علیکم. زما په خیال څه دا تاریخ ګواه دی چې دلته هم کچا څه قسم کوشش کړی الله تعالی دا زه نه وایم دا مشران ناست دي زما د علاقې هغه په هغې کې ناکامه شوی دی. بسم الله الرحمن الرحیم. زه مشتاق علم ستاسو ورور یو ځل بیا د اباسین نیوز سره حاضر شوم. د ملکن ډیویژن ته راغلی یو دلته کې چې کم دی یو میاشت مخکې یو شکړه راغلی وه د دوو خاندانونو ترمنځ چې یو خاندان د تحصیل تنګي علاقې یعنی شمال یشنګر سره تعلق ساتو او دویم چې کم دی ملکن ډیویژن پلون او هیروشا سره د دوی دواړو چې کم دی ترمنځ شکړه راغلی وه. هغه به د مشرانو نه پوښتنه کوو هغې کې چې کم دی د کلي علاقې مشران ناظمین سیاسي غیر سیاسي خلک چې کم دي رامخې ته شول او دا شکړه چې کم ده دی په خوشحالۍ سره بدله کړه په هغې کې روغه وشوله. نو دغه مشرانو سره به خبرې اترې کوو. تاسو راځئ چېرته موضوع مونږ سره اوسئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حاجي صاحب دا کومه مسله راغلې وه دې کې چې نن لا روغه وشوله دا څه مسله وه څه مسله ترمنځ دا زمونږ د ډاکټر صاحب او د ثنا الله د خورایي صاحب مسله راغلې وه او کسې دغه ته بوته د هسپتال ته او په هغې کې دوی جګړه کړې وه دوی به دغه هلک بوته نو بس هغې کې بیا موږ ولګېدو روغه موغه هم پکې وکړه هر څه هم پکې وکړل انشاءالله چې دا هم زموږ خورۍ نه دي او دغه هم زموږ خورۍ نه دي نو موږ به انشاءالله دغه نه کوو. حاجي دا ټایم چې کوم دی امجد علي السید ویلفر فاونډیشن چې کوم مشر دی ایم ډي دی هغوی هم را سره ولاړ دي. دوی نه به هم پوښتنه کوو چې څومره ستونزو سره مخ شولی او دا مسله څه وه تفصیلي به دوی ته پوره معلومات وي ځکه چې دا مشران دوی وایي چې موږ ته دومره معلومات هم نشته داسې هم د خولو واورېده خو دوی سره پریکټیکلي دا کار شوی چې دا څه جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مشتاق بھائی ستا پہلے شکریہ ادا کوم باسی نیوز او بید رانا خان لا او شیر ما شکریہ ادا کوم چې یو میاشت منډې تر دې وکړې او دا روغ را وسلام او زه به ته وایم چې دا مسله ذکر راغلی وه چې دلته یو مریض و دلته پلار به ناسمي کال وکړو د پسې راشئ زما ورور چې د کراله یو کنډر دی هغې ته خپله هم زه وروسته پسې رالم هغه کنډر کې دې کې هلکان ناست وو تومانچې وسوې څه ګیم غوندې ما ته ښکارېدو خو چې هلکې کله وچتاوه نو دې پته نه لګي زه خو ته ګیم یم ځکه چې ما په لکونو مریضان راوړي خو ما سره دا ګیم نه دی شوی واقع چې د ما ستا ګیم وشو او په هغې کې بیا دې باندې پارچې 365 وشي لیوي څنګه خبر شو مخکې ناست دي نور کسان څنګه مخکې ناست دي ابا خدای علمي او موږ مشران په دغه باندې موږ روغه وکړه او زه خپله ایم ډي نه یم زه د ډسټرکټ چار صدیق کوم هیپ سنټر دی هغې صدر نه یم زه دې باشنده یم ځکه زه ستاندار زما مور ده که نه ماماګان مې کوم ستاندار دي نو زه دې باشنده یم. ډېره مننه. امجد به وایي چې زه هم د دې علاقې باشنده یم اتفاقي کار ورالی مخې ته چې کوم دی داسې مشران ژوند دي نو دغه رنګ شکړې دا مسلې الله پاک په خیر سره والی. دلته یو مشر بل ولاړ دی چې دوی به څه وایي. السلام علیکم. تاسو به څه وایي په دې باندې؟ نو موږ دا وایو موږ د جرګه د معامله چې اتفاقي را جوړه شوه بیا ما او دې رانا خان پکې لکه منډه تړله وکړه او بس خدای پاک د دې دواړو دغه والا سره ښه وکړي چې دې ته کېناستو لکه دوی زموږ خبره ومنله امجد بهي لکه خبره لکه زموږ اتفاق رالی او لکه نن دغه هر څه تاسو ویلی خدای پاک په خیر دا خبره ختمه کړه. جی کتونکو دا ټایم چې کوم دی په دې شخړه کې چې کومې منډې تړلې والې وې د قومي وطن پارټۍ سینیر وایس چیرمین پیر رحمان الله صاحب دوی هم راسره ولاړ دي. دوی نه به هم تپوس کوو چې یاره دوی په دې حوالې سره څه وایي او دې کې څومره پورې منډې تړلې او څومره هلې ځلې وکړې دې مسله کې. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کومه پورې د حال وصلو دغه دی نو زیات د مشرانو تقریبا زما سره ولاړ دي څه شاته دي زیاتې منډې خو دوی وویلې خو زه دا ده چې هغه موږ ته هم پکې هغه موقع میلاو شوله که نه د ثواب ګټلو یا د پښتون د روایت مطابق چې کوم دی نو هغه کار ښه وشو ډېر ښه پای تکمیل ته ورسېده ډېر زبردسته او کمې پورې چې لکه زموږ د معاشرې خبره ده نو ښه عمل دی د نننی عمل چې کوم دی یا د نننی چې کوم فنکشن وشو یا دا کوم
پروګرام وشو نو ډېر د پښتو د ډک پروګرام او د پښتنو په شکل باندې لکه د پښتون د روایتو مطابق وشو راځي جنگم راځي شرم راځي د کې څه غلط فهمي وي هغه خو ما بیان نه کړلی اوږد سپیچ مو خو مطلب دا دی چې هغه غلط فهمي په بنا شوي که دغه هلک راغلی هم د نا په دې سوچ راغلی دی چې دغه د منشیاتو اسپتال دی درې 250 کسان اوس هم ورسره اډمټ دي داخل دي ورسره او ډېر صحتیاب شو لاړه دغه ځای نه ووتو نو هغه هم په دې سوچ راغلی دی چې زه د هلک کړم او مثال طور هلته دغه کوم اډمټ کوم شاید مخکې مو سره دی و خو چونکې دلته چې کوم دی مسله داسې شوې ده چې هغه رنګ بل نه مناقص دی او شی بل طرف ته تللی دی بهرحال وشي او وشي مشران بیا راپاسېده او هغه مسلې سرجي چې کله هم داسې منشیاتو پسې لکه یو کس چې وړي یو ځوان وړي نو هغوی سره یو فام یې هغه ډک کي د فیملی نه آیا دغه پام دوی ډک کړی دی وایي ما ډک کړی و زما یقین نه راځي که ډک کړی ځکه چې هغه ډکوي اول ډک کی یا د هلک د پلار نه یا د رور نه یا د کور د سربراه نه هغه ډک کی یا دستخط والي او دا ورته وایي چې ما تا ته دا کس حواله کړه در هغې پورې مړ ژوندی بستایي مثال طور چې دا منشیات نه کوي دا نه کوي دا نه کوي بدعملي نه کوي دا معاشرې ته راشي لیول ته راشي د روټ لیول ته راشي پاټلۍ ته راوخیږي نو مطلب دا دی څه پیغام به ورکوئ کوم خلک چې دغه رنګې په معمولي خبرو سره ورانۍ راولي خپل قام قبیله خپل کلی ولس دا د دومره مشکلاتو سره مخ کوي او بیا پکې دغه مشران منډې تړلې او جرګې پکې کوي او هغه ډېر زیات مسایلو سره مخ شي وخت والي خلک په عذاب کې تاوانیان کي هغه خلکو ته څه زما پښتنو ته دا میسج دی خاص کر پښتنو ته په دې وجه وایم چې د دوی ټول ژوند او عمر د جنگ او جدل او د دې شنو نه ډک دی رور د رور سره تره د تره سره وراره د دوی سره پلار د دوی سره دا ټولې قصې قطارې چې کوم دي نو دا مطلب دا دی کیږي پکې زه وایم چې د دې شنو لږ سوچ سمجھ سره قدم اوچتئ او لږ په دغه باندې قدم اوچتئ نو انشاءالله دا شي نه به نه راپېښېږي او د پښتون معاشره به د جنګ جګړو نه وځي بار به وځي تعلیم طرف ته ولاړه شي ښه سوچ طرف ته ولاړه شي پر امن ته ولاړه شي او دا خلک قوم به پرامن شي ډېره مننه جی دا د قومي وطن پارټۍ سینیر وایس چیرمین چې کوم دی پیر رحمان الله صاحب ډېرې ښکلې خبرې وکړې ډېره ښه روشنایي پرې واچوله کم خلک چې زموږ دا اواز اوري هغوی ته موږ وایو چې داسې معمولي خبرو باندې دومره مسایل مه سازوئ چې په هغې کې بیا دغه مشران هم په عذابېږي شپه ورځ دوی بیا هلې ځلې کوي او سوالونه منتونه کوي نو کوشش کوئ یو بل څه اختلافات راځي خپل مشران ترمنځه کوئ په هغې باندې دا خبره حل کوئ کم منشیال ډرګ هسپتال کوم مشران یو دغه هسپتالونه سنبالي هغوی ته موږ وایو چې تاسو کله هم ورځئ داسې کلي علاقې ته یو ځوان بوځئ نو د هغوی د والدین نه ضرور څه ساین څه اخلئ نو دومره مسله دومره دغه به تاسو ته مخې ته نه راځي دا اوس وګوره چې دوی وایي چې موږ ته سوال جواب شو چې راشي دا مریض بوځئ چې مریض پسې موږ راغلي یو هغې نه دومره مسله سازه شوه ګینې د اغوا دپه پکې ولګېد داسې ده که نه جي نو دوی سره الان کې بیا هغه فام نو چې په هغې باندې بیا په پولیس لاین عدالت کې چې کوم دی هغوی پاس شوی وی نو دغې خبرو ته چې کوم ډرګ سره خلک تعلق ساتي هسپتالونه ساتي نو هغوی ته موږ وایو چې تاسو په دې باندې لږ سوچ کوئ لومبی ساین الئ د هغوی والدینو د هغوی قام قبیل نه نو کم از کم چې د مور پلار دستخط یې پې ضرور وي نو دغه مسلې به تاسو ته مخې ته نه راځي دغه د ایروشا علاقې یو شکړه وه تاسو ته مخې ته کېښوده همدې سره ماله او زما کیمرامین امجد کامریر له اجازت راکوي په لوی الله مو سپارم د الله په امان